بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. دغه باب بیا موږ تاسو لپاره دا بابونه چې روان دي د امیش لپاره آینده کې مکتل ډیره ګټه لري. سړی آخرت طرف ته برابرۍ، صوفیتوب، دینداری ته سړی دا احادیثونه ډیر بیانوي. ټول احادیث دي، خو دا خصوصا زړونه نرموي. ابواب الزهد هغه احادیث جمع کړي چې سړی زړه نرم کوي، آخرت طرف ته متوجه کوي. نو اول حدیث مبارک کې ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه نعمت دي خو ډېر خلک کې تاواني دي، یو صحت یو فراغ. اول دا چې حضرت نبی علیه الصلاة والسلام دلته تشبیه ورکړې ده د سرمایه دینی د سرمایه دنیوي سره. عام قانون دا ده چې په دنیا کې خلک چې تجارت کوي، په تجارت کې مطلب څه وي؟ په تجارت کې مطلب دا وي چې اصل سرمایه رأس المال دا مم خوندي وي، زیاته ګټه مو وکړي. یو سړی 10 لکه روپۍ لري، که دا 10 لکه روپۍ دی په کاروبار نه کې لګیا، نو وخت په تېرېدن به دغه مصرف کېږي ختمېږي. خو ادغ دی پاره په کاروبار لګي کوي چې دا 10 لکه خو محفوظ شي، خو نور ګټم کې کم د کور خرچه به دی غنک. اصل کې تجارت د دنیا دا مطلب دی. اوس نو یو تجارت دنیوي ده، یو تجارت اخروی ده، د آخرت تجارت ده. البته په دنیا کې سرمایه روپۍ دي، روپۍ څوک په کور کې نه پرېږدي، بیا خاص کر دغه مالدار خلک نه دي د نن سبا دور دغه ډېر ماړه په جوب کې به روپۍ نه وي، نه دی به ډېر مجبوري. غریبانان ټول پوره وړي دی د اختر قرباني ته هم روپۍ په پور اخلي، د اختر میوې ته کنکیو ته چې کالي راوړي روپۍ په پور اخلي. ولې روپۍ باندې دي، زیاتې روپۍ دی نه ګټي، چخته خو چې کېږدي تاوان کوي. نبی علیه السلامي غټه سرمایه د آخرت تجارت چې خدای پاک سړي ته ورکړې د دوه شیان چې سړی جوړ هم وي او په مشکلاتو کې هم نه وي واقع فارغ هم وي. دا ډېره غټه سرمایه ده. که انسان کله جوړ وي په صحت، خو په مشکلاتو کې واقع هم موقع د عبادت نه ورته پیدا کېږي. د الله سره تجارت خو عبادت کول دي. د آخرت سرمایه چې ډېرې چې عبادت ډېر وکړي. جوړ وي سړی خو خلاص نه وي، مشکلات ډېر وي. یو کله سړی خلاص وي خو جوړ نه وي، مریض وي، ضعیف وي، کاروبار خو نه کوي، خو د ذوق د وجې نه، د مرض د وجې نه عبادت نشي کولی. نو چاته چې خدای پاک دواړه ورکړي، هم صحت ورکړي، هم فارغ وي، موقع وي، دغه چې اوس تجارت شروع کړي د الله تعالی سره، په دغه وخت کې په کم وخت کې دومره ډیر عبادت کړی شي چې هغه بل سړی چې مشغول د مصروف ته په کلو یې عمره نشي کړی. خو د صحت په وخت کې موږ دغه نعمت ته نه پام کېږي، د فراغت په وخت کې موږ دغه نعمت ته نه پام کېږي چې کله سړی مریض شي بیا خدای پاک ورپسې شي، چې کله په مشکلاتو کې واقع شي بیا الله تعالی ورپسې شي، په وخت کې بیا وس دی. خلیفه مبارک په ویلې خلق المصوفون دا سو په افعالو ولا هلاک دي. مصوفون دا معنی سو په افعالو. سړی ته د عام خلکو ته شیطان په خیال کې دا ورکی چې خو اوس دا د کاروبار سیزن ده، دغه کار وکړه، بیا چې دغه نه خلاص شوې نو بیا به څه نفلي اعمال او تلاوتونه او دا شیان کوي، ملایانو سره ناسته وي ادا کوي. هغه چې د دغه نه خلاصېږي بیا په یو بل کار لګیا شي، بیا موقع نشي پیدا، بیا په بل کار مګر تر مرګه پورې ورسېږي. طالب د طالبي په وخت کې هغه ښه خلک راواخلو، هغه نور طرف طالبي په وخت کې د خدای ذکر ته، نفلي اعمالو ته، دغه نیکو طاعات او عباداتو ته اصل سرمایه خو دغه شیانو باندې ډېرېږي. ګټه خو په دغو کېږي، فرض خو در باندې لازم دی، خو فرض دی چې ویلی کې جهنم ته ځې. دا وایي چې کله ملا شم بیا به وظیفې کوم، اوس خو د زده کړې وخت ده چې فارغ شي وایي، بیا چې لږ د علم شوقي وسره چې اوس خو نو د درس ابتدایي مرحلې دي، کوشش په کتاب کې کوه، مطالعې ډېرې وکړه، حرص د کتابو یې ورسره ډېر کتابونه ګوره، ډېر طالبانو ته چې دغه علم رانه ضایع نه شي. په دغه لګیا ده بس موقع نشته چې کله ښه سپینګیری شي، ضعیف شي، هلته بیا آخرت ته وروسته ورپام شي. چې ورپام شي چې
چې ځان ته خو تا په ظاهر د خلکو ته بیانوي چې ذکر دومره ثواب لري، روژې دومره ثواب لري، فلانکی عمل دومره ثواب لري، خو ته خو هم ځان ته لږ څه وکړه. بیا زیاتې په وس نه یې پره چې کینې دې سي په ملا درچي، تکلیف نشي برداشت کولی، سترګې ضعیف شي، غوږونه ضعیف شي، هر شي شي. لاړه شیطان یې موقع وویله که ونه ویله. دغه موږ تاسې د طالبي زندګي د دغه دواړو نعمتو زندګي ده که نه ده؟ 12 کاله پلار، ورور، قریب د دنیا د کاروبار نه موږ فارغه کړي او داسې مشکلاتو مرضو کې هم نه یو لګیا چې خدای نه خسته موږ عبادت ته نه یو خلاص. په دغه لیار کې بیا خاص کر د طالبي په لیار کې ذکر څومره ثواب لري؟ د نورو وختو په نسبت باندې یو کم 50 کروڑه باندې ذکر بندېږي. لمونځ د نورو وختو په نسبت باندې د طالبي په زندګي کې په یو کم 50 کروڑه باندې بدلېږي. دومره غټه سرمایه موږ برابروی شو چې 15 منټه ذکر وکړو. دغه ذکر خدای پاک اره الله ویل، اره ذکر، اره جمله ویل په یو کم 50 کروڑه راته بدلوي. خو موږ نه دغه موقع شیطان وویل. ځکه ډېر خلک کې توانې دي. د قیامت یو نوم یوم التغابن، ذلک یوم التغابن. تغابن ویل کېږي دغه دوکې ته. اول غټ غبن دا ده، هر انسان ته خدای پاک په جنت کې هم ځای تیار کړی، په جهنم کې هم هر انسان ته. خو چې چا ایمان راوړ ایده ځای د جهنم کافر ته ورپاتې شي، د کافر ځای په جنت کې ده ته ورپاتې شي. نو یوم التغابن دا ګټه مسلمان وکړه، تاوان کافر وکړه، لاړ په هغه په تاوان کې واقع شو. ابدي زندگی ځای جنت مسلمان ته ورپاتې شو، د مسلمان هغه ابدي جهنم کندې عذابونه کافر ته ورپاتې شو. دغسې بیا سلسله په سلسله باندې یو نوم ورځ د تاوان ورځ ده، یوم الحسرت د افسوس ورځ ده. نیک عمل انسان به وایي افسوس کوي، بد عمله به هم افسوس کوي. بد عمله به افسوس کوي چې کله هغه عذابونه ویني چې ولې مې توبه نه یسته په دنیا کې د خپلو ګناهونو نه. نیک عمله به ولې افسوس کوي؟ وایي نیک عمله چې خپل ملګری وویني چې د نیک عمل په برکت د هغه رتبه د ده نه څومره پورته شوه، نو افسوس به کوي چې خو زه هم دغه طالب وم، د دغه ملګری وم، په یوه ځای کې ولې ما کوشش نه کوم. یو عالم یو وخت یو بیان کوو، وایي په جنت کې یو انسان ته د پاسه طرف نه یو خوشبویي شروع شي. د جنت رتبې خو که نه لاندې باندې دي، دی چې ور وګوري یو دومره ښایسته بنګله وي لکه موږ ته د دنیا خلکو ته چې د اسمان ستوري لیدی کېږي، دا خوشبویي به د هغه نه راځي. وایي دا پوښتنه وکړي چې دا بنګله د چا ده چې دا داسې خوشبویي ته راځي؟ ملایکې د ده د یو ملګري نوم ورته واخلي چې دا د فلانکي ده. نو وایي دی به تعجب وکړي، وبویي چې خو ما د ټول وخت طالبي زندګي مثلا برابره ګټه کړې وه، ته خو د ما نه عمل زیات نه و، دا دومره مقام یې ولې د ما نه جګ شوی؟ وایي په ټول ژوند ده د تا نه یو وارې سبحان الله زیات ویلی، یو وارې زیات تر نه ویلی، د هغه یو وار په باندې هم دومره مقام ته نه جګ شوی. نو بیا به سړی افسوس کوي که به نه کوي؟ صحت هم خدای را کړی، فراغت هم ده، موقع ده د طاعت، د عبادت، د سرمایې جوړولو. دا موږ تاسې د دنیا خلک د آینده دپاره سرمایه جوړوي. د ګرمۍ په سیزن کې داسې کار کوي چې په ګرمي کې چلیږي، د ژمي په وخت کې داسې کار کوي چې په ژمي کې چلیږي. اوس په ګرمۍ په موسم کې د ژمي دپاره ذخیره برابروي، د ژمي په موسم کې د ګرمۍ دپاره ذخیره برابروي، او هر څومره تکلیفونه پسې تېروي، هر څومره تکلیفونه. خو مسلمان د آخرت دغه تجارت دغه سرمایه جوړول نه غافل ده چې خو زه دومره زندگی را روانه ده، دغه لپاره زه چی لرم،